د میدان وردګو په سید آباد، چک، دایمیرداد او جغتو ولسوالیو کې تېره اونۍ خونړي سیلابونه راووتل. دغه سیلابونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ په یادو ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي زیانونه هم واړول. د میدان وردګو والي عبدالمجید خوګیانی تېره اونۍ وویل په دغه سیلابونو کې 9 تنه مړه او 14 نور ټپیان شول او د زرګونه جریبه کروندو سربیره او یا د اوسېدو کورونه هم په بشپړ ډول له منځه یوړل. په همدې موخه له پیښو سره د مبارزې لوی مشر محمد دایم کاکړ میدان وردګو ولایت ته د یوه سفر په ترڅ کې له سیلاب زپلو سره د هر راز مرستو ژمنې وکړې. ښاغلي کاکړ وویل هغه کسان چې په سیلابونو کې مړه شوي هر کس ته 50,000 افغانۍ او هر ویجاړ شوي کور ته به 15,000 افغانۍ ورکړي. ښاغلي کاکړ زیاته کړه هغه وګړي چې کرنیزې ځمکې سیلابونو زیانمنې کړي دي په وینا یې له بشپړې څېړنې وروسته به یې مرستې ورسره وشي. دغه راز د میدان وردګو والي عبدالمجید خوګیاني د ویجاړو شویو ځمکو او نورو ورانکاریو د څېړلو په موخه یو پلاوی وټاکه او لارښوونه یې وکړه چې ژر تر ژره په 4 واړو ولسوالیو کې څېړنې ترسره کړي. همداراز ښاغلي خوګیاني په نورو نړیواله مرستندویه ټولنو هم غږ وکړ چې په میدان وردګو ولایت کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره بیړنۍ مرستې وکړي.